په دایکنډي کې د سختوک بند د برېښنا لومړۍ ستره پروژه. افغانستان د غرونو په زړه کې په هغه ځای کې چې محرومیت د خلکو له ژوند سره تړلی دی د امید یو رڼا راپورته شوې ده. دایکنډي چې د هیواد له محرومو ولایتونو څخه شمیرل کیږي له کلونو انتظار وروسته بالاخره د برېښنا له نعمت څخه برخمن شو. خو څنګه له موږ سره پاتې سئ ترڅو د سختوک برېښنا بند حیاتي پروژې کیسه د خلکو او متخصصینو له خولې واورئ. او که تاسو لا تر اوسه د اوروج څېړنیزې او خپرندوی ادارې چینل غړي نه یاست، همدا اوس دا چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله ووهئ ترڅو هیڅ رښتینې کیسه له لاسه ورنه کړئ. په دایکنډي کې په تیاره کې د رڼا یو ښایسته کیسه. د پلازمینې څخه یوازې 46 کیلومتره لري د دایکنډي ولایت کلونه د ژوند له لومړنیو اړتیاو لکه برېښنا څخه محروم. خو نن د لومړي ځل لپاره نیلي ښار د دې ولایت مرکز د پایدارې برېښنا له نعمت څخه برخمن شوی دی. د سختوک برېښنا بند چې د نیلي سیند یا د هلمند سیند له څانګو څخه دی باندې جوړ شوی اوس په دې ولایت کې د بدلون سمبول ګڼل کیږي. دا بند د نیلي ولسوالۍ څخه 15 کیلومتره لرې موقعیت لري او د 10 مترو په لوړوالي سره د 200 کیلو واټه برېښنا تولیدولو وړتیا لري. ظرفیت چې نه یوازې د نیلي ښار لپاره بلکې د شاوخوا ولسوالیو لپاره هم بس دی. د دې بند د جوړولو کار په 1395 کال کې پیل او په 1398 کال کې پای ته ورسید. خو د اجرایوي ستونزو له امله د توربینونو نصب کلونه وځنډېدل تر دې چې بالاخره له 2 کلونو انتظار وروسته توربینونه په حرکت راغلل او برېښنا د لومړي ځل لپاره په دایکنډي کې تولید او ښاري شبکې ته داخله شوه. همدا اوس د اوروج څېړنیزې او خپرندوی ادارې چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د افغانستان د نورو زیربنایي پروژو په جریان کې هم پاتې شئ. له ډیزل څخه د اوبو ځواک ته یو اساسي بدلون. تر دې وړاندې د نیلي خلک اړوه چې خپله اړینه برېښنا له ډیزلي جنراتورونو څخه چمتو کړي چې خورا لوړ لګښت یې درلود. هر کیلو واټ ډیزلي برېښنا تر 18 افغانیو پورې پلورل کېده. خو اوس د اوبو د انرژي په کارولو سره هر کیلو واټ یوازې 6 افغاني بیه لري چې د لګښتونو په کمولو کې یو انقلاب ګڼل کېږي. اوس مهال د سختوک بند یو له 2 توربینونو څخه په ازمایشي توګه فعاله شوی او له 100 څخه ډېرې کورنۍ له برېښنا څخه ګټه اخلي. د لېږد شبکې په پراختیا سره تمه کېږي چې دا پاکه انرژي به د اشترولي، سنګتخت، خیر او بندر ولسوالیو ته هم ورسیږي. دا پروژه د 15 میلیون ډالرو په لګښت د برېښنا شرکت لخوا تمویل او د سیسکینګ ساختماني شرکت لخوا اجرا شوه. هغه شرکت چې د توربینونو د نصبولو مسؤلیت هم درلود له کوچنیو پروژو څخه تر لویو بدلونونو پورې. په تیرو 2 لسیزو کې په دایکنډي کې کوچنۍ لږ اغېز لرونکې او موقتي پروژې پلي شوي دي. خو د سختوک بند وښودل چې که جدي اراده او پانګونه شتون ولري حتی د هیواد تر ټولو محرومې سیمې هم کولی شي د پرمختګ په لور ګام پورته کړي. په ورته وخت کې د انرژي او اوبو وزارت په دایکنډي کې په 2 ولسوالیو کې د 15.5 میګا واټه ظرفیت لرونکې لمریزې پروژې کار هم پیل کړی چې کولی شي د 10,000 کورنیو اړتیاوې پوره کړي. یو پروژه چې 15 میلیون ډالر ارزښت لري. په دې ولایت کې د برېښنا د چمتو کولو لپاره په لسګونو ولسي پروژې هم پلي شوي دي. د سولر او کوچنیو اوبو توربینونو نصب کول خو لا هم د دایکنډي 10% نفوس له برېښنا څخه محروم دی. که تاسو په افغانستان کې د پراختیا د واقعیتونو په اړه پوهېدو ته لیواله یاست حتما زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. د سختوک برېښنا بند یوازې یو پراختیایي پروژه نه ده بلکې د امید، پایداري او د یو ملت د وړتیا سمبول دی چې ښه راتلونکی جوړ کړي. اوس دایکنډي نه یوازې رڼا ته رسېدلی بلکې د اقتصادي او صنعتي ودې په لاره کې هم قرار لري. د برېښنا په چمتو کولو سره فرصتونه لکه د تیږو کارخانې، کوچني صنعتي مرکزونه، محلي ورکشاپونه او پایدارې دندې به رامنځته شي. یو ورځ به راسي چې افغانستان په خپلو طبیعي سرچینو تکیه کولو سره له وارداتي برېښنا څخه آزاد شي او په یو خودکفا او صنعتي هیواد بدل شي.